رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه تللو وصیت یې وکړلو وی فرمایل ترکت فیکم امرین اخیری خبر واوره بل روایت کې شیئین راځي د الله نبی فرمایي چې ترکت فیکم شیئین تاسو ته 2 سيزونه پرېږدم 2 سيزونه د الله نبی یاد کړو دې 2 سيزونو باره کې ګارانټي څه ورکړې ده دومره سخته ګارانټي شدیده ګارانټي د الله نبی ورکړې یو خو کپنې والا به ګارانټي درکې کنه چې دا سیز دی دا استعمال کړي 2 کاله ګارانټي او 10 کاله په دې بیا اعتماد وشي یا نه هغه اکثر دروغي صحیح ده کنه زموږ استاد په مطمئن نه او یو د نبی ګارانټي څنګه یې په خای کچي ډیره پخه چې شک ته پکې وکم لاړ ایمان نه الله سوی د الله نبی داسې ګارانټي ورکړي لن تضلوا ما تمسكتم بهما الله اکبر هیڅ چریبا دې ټکو ته ګورئ هیڅ چریبا گمراه نشئ ای زما امتا چې سو پورې په دې دوانو سيزونو منګولې لګولي او عمل پې کوئ او راټینګ کړي څومره سخته ګارانټي ورکړي څومره بهترینه ګارانټي ما تعالی راکړه څومره پخه خبره د الله نبی چې سو پورې په دې 2 سيزونو منګولې لګولې وې زما امت او په دې عمل کو او بل روایت کې راځي عضوا عليها بالنواجذ د جامې په غاښونو کې کلک ونیسئ لکه څوک چې تانه یو شی تختې کله کله سړی د جامې په غاښونو کې کلک کیشتو کې رانوان اخلي خیال دې کنه د الله نبی فرمایي چې په دې 2 سيزونو باندې عمل کوئ هیڅکله به نه ګمراه کېږئ هغه څه شی دی کتاب الله و سنتي څه شی باندې تمسک وکئ کم سيزونه درته پرېږدم 2 سيزونه درته پرېږدم یو کتاب الله د الله کتاب درته پرېږدم زه به نه یم خو د الله کتاب به موجود او دویم و سنتي زما سنت به سنت په کوم ځای کې دي اوس خو یې لږ په اخره کې په زور ووایي سنت په کوم ځای کې دي په احادیث کریمه کې د احادیثو کې دغه بخاري مسلم ترمذي ابن ماجه ابو داود ته به ورځي او هغې کې به د نبي علیه السلام حدیث ګوري سند ته وګوره خو ښکلی سند په هغې به ثابت یو خبره ځکه چې دا حدیث په سندونو راغلي چې په منځ کې یو راوي معمولي ټکم پکې د محدثینو ښودلی دی وایي ګوره ځان دې ساته دا سړی چې کوم دی بې اعتماد دا سړی کذاب و دې سړي حافظه خرابه وه دا سړی به خطا کېده هغې ښودلي یو راوي باندې بحث شوی څه ګپ خو نه دی نبي ته یو خبره منسوب کېږي او ته په پټو سترګو منې نه دا د پټو سترګو دین نه دی دا د بینا سترګو دین دی دا د بینا سترګو دین دی دا د یخې مور بچو را نقل کړي دا حدیث د یخې مور بچي چې یخ هر چاته به قتل یو راوي ته کتلی دي داغه ژوند محفوظ کړی دی داغه حالات کتلی داغه د استادانو نه داغه حالات اوریدلی داغه د مرګرو نه اوریدلی داغه د شاګردانو نه اوریدلی راشه کنه استاد وای یو قابل شاګرد ملګری وای او ما سره سبق ډیر قوي حافظه او عادل انسان په خبره خپوي د حدیث سره ډیر خیال شاګرد مې اوه د په شان استاد بهترین استاد خبره ختم شو چې درې تپې پتا گوي وکي بر استاد دیم صفت کی او بيد د مرګرم صفت کی امزوله علما او بيد الله دي شاګردانم صفت کی اسه شاګردانم ګور دي شاګردانو دا ټوله دنیا اوس راجمه کا یو شاګرد ته نشي رسېږي ټوله دنیا درته یادوم بلا مبالغه ټوله دنیا علما راجمه کا اوس په دی وخت په یو میدان کې ودروا او دا حدیث یو راوي ته مخ ته ودروا هغه یو راوي ته نشي رسېدل یو راوي هغه ته په دې لګي کتاب کې ګوري دا راوي څنګه دی هغه ته په کمپیوټر په شان په حافظه کې یاد یو راوي داغه علاقه داغه ژوند داغه حالات هر څورته یاد داسې خلک دي ته رجال وی رجال دا سړي دي اسماء الرجال ورته سره وای د دې سړو نمونه په حدیث کې راغلي پته لګېدلې ده چې د سیاست دی د سیاست دی د سیاست بس په غب شپ نه راغلي دا حدیث دی وجه زما محترم ورونو په کار مونږ تاسو له دا چې الله رب العالمین دا دعا وغواړو چې یا الله په قران او حدیث باندې مونږ ته تمسک نصیب کا او د دې فتنو نم بچ کا ډېرې ناشنا فتنې په عجیب رنگونو کې په مختلفو طریقو د الله رب العالمین د دین نه خلق لګي دي اړولې کېږي الله رب العالمین دې مونږ تاسو په قران او حدیث صحیح پوهه کې الله دې مونږ ته صحیح فهم را نصیب کړي بیا دې په الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي